کم بې غیرته سره به ګورې کم د اوس سره به راکاږي په خدای چې دماغ هم کار پرېښوده سم دم روانم په لار مخکې ګورې مخکې چې څه وایي چې ویې که بس ما وی ښه زه خو دا رس د خدای نه بیا غواړم بس ګاډی مې سیټ ته کو ورلم بس مې لږه چاته دې ووی وایي تا ته مې ووی که نه ما ته ویې وایي تا ته مې ووی که نه ما یې ښه چې داسې لته مې وله ورکړه په دې خېټه کې که نه چې څنګه په شا لاړو نو چې ته د بدو شامتو د پولیس ګاډی تېر السلام علیکم ملګرو ورماچی یم امید چې ښه به او د علي شاه د پلار دا ویډیو چې کومه وایرل شوې ده په سوشل میډیا باندې یقینا تاسو به کتلي وي چې یاره خلک په ټایټل کې څه لیکي ماما لیونی شو دی څوک څه لیکي څوک څه لیکي مختلف قسمه خبرې پسې روانې دي په سوشل میډیا باندې ډېر زیاته وایرل روانه ده نو اصل کې شوي څه دي تاسو له څنګه پته ده چې یاره دی کله یوه لبه شروع کوي کله بله لبه شروع کوي کله څه وایي کله څه وایي کله وایي 4 میاشتو له لاړم کور مې پرېښوه خپله ښځه سونیا شاه مې پرېښوه علي شاه خپله لور مې پرېښوه تاسو د ټولو ډرامو نه چې کوم دی خبرېږئ نو دوی په خپله باندې په سکرین باندې شو کوي خلکو ته ډرامې او بیا د دوی د زندګي د دوی د ژوند چې کوم دی دا هم د یو ډرامې نه ډک دا یو ډرامه ده ټوله بس لګیا وم دا ویډیو به تاسو کتلي وي چې یاره پولیسو موبایل راغی په دې منځ کې و د هلک سره مې شاتار شو مطلب جګړه شوه بیا پولیسو مطلب ما ګزار وکړو د پولیسو د کم موبایل چې یا کم ډاټسن ګاډی د هغې کم آیین چې و سیټ ګلاس هغه مات شو او بیا هغې وي چې اوس پتاڼې ته ځو مختلف قسمه خبرې چې کوم دی روانې دي وی او بی او دا قصې چې کوم دی جوړې کړي دي نو دا او د دې نه وړاندې یو بله ویډیو چې کوم دی د ده ډېره زیاته وایرل شوې چې یاره مدرسه جوړوم د هغې دپاره مطلب دا دی د چاندي ضرورت دی چې یاره مطلب دا دی ما سره څوک ما ته پیسې رالیږئ بل چا ته پیسې ونه لګئ یا بل اکاونټ ته پیسې ونه لګئ یا پلان کې ډینګې وغیره مختلف قسمه بس دا خلک به مطلب دا دی په څه نه څه په دروغو په دغې باندې چې کوم دی لګیا دی نو ډېر ملګري چې کوم دی دا رالیږي چې یاره دا وګوره د علي شاه پلار چې کوم دی د پولیسو موبایل مطلب دا دی وهلی دی په لاس باندې په دې باندې او د دغې باوجود هم چې کوم دی پولیسو ورته څه ونیوي یا خلک ورته څه ونیوي څوک څه وایي څوک څه وایي نو دا کوم ټایټل چې ده ته لیکلی چې یاره ماما لیونی شوی نه دا بالکل یو صحیح خبره ورته کړې ده چې یاره ماما بالکل په حقیقت کې دا بالکل به لیونی شوی دی لیونی شوی ځکه چې ده سره به د پیسو کمی راغلی دی بس ګډې وډې وایي بس مطلب دا دی صرف د سوشل میډیا ګرموي د ده نور هېڅ مقصد دی چې تاسو له پته د دوی کله یو ټرینډ چلی کله بل ټرینډ چلی کله وایي داود شاه ته داود شاه خو دی کله د داود شاه او د جان حبیب غوی مشي او کله د وایي داود شاه جان حبیب ته چیلنج او جان حبیب داود شاه ته چیلنج او دا مختلف قسمه ډرامې چې کوم دی د دوی روانې په دې منځ کې هېڅ هم نشته دا ټولې د دوی چې کوم دی دا ټولې د خپلو کې بس یو دا یو سکرپټ دوی تیار کړی لیکلی چې یاره اوس د را روانې ویډیو به څه کوو کله وایي علي شاه ته چا میسیج وکړو کله څه وایي کله څه وایي ملګرو دا د دوی خپلې یو ډرامې دي او بل دا چې داسې قسمه خلکو ته چې کوم دی پیسې بالکل مه لیکئ د مدرسو په نوم باندې د جومات په نوم باندې چاندو تاسو ورته پته ده چې یاره دا کوم قسم والا خلک دی نو داسې خلکو ته چې کوم دی چرته هم پیسې مه لیکئ د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه کوم ملګرو چې چینل نه یې سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن مو سره پرس کړئ د ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره